بریم پس پایین بریم چه کنیم بالا به کلش اینا بتر است روانیم از تا خواشه گیس بند جوړه أكبر الله أكبر لا إله إلا الله دوستانو فقیری صاحب هغه شخص دی چې تعریف ته محتاج نه دی او نه معرفت ته محتاج دی لیکن یو شی باندې موږ ډاډ لرو چې دغه شخص د کبابو پوره استاد دی او ځکه هم دا څو کسان شاته درولي دي چې ځکه چې دا یوازې دا کباب ته کافي دي او دا کبابونه چې پخویم په خپله یې خوریم نو فقیر صاحب محترم نن سفر څنګه ډېر ښکلی سفر او زه دومره لرې تللی یم د خبرو نه هم غورځېدلی یم هر څه نه غورځېدلی یم 15 کیلومتره په غره کې تللی یم ماشاءالله یو انعام مې هم ګټلی دی وایم نه دلته ملګري ډېر دي بیا به بالکل یعنی ما ته جالب خبر دا و چې بالکل دا غر واقعا ډېر بره دی که ملګري څوک تلي بره کرکټ میدان چې دی لیکن ماشاءالله په دې وزن باندې نه پوهېږم 250 کیلو دی که 350 کیلو دی خو په دې وزن باندې هلته خاطر دا واقعا جالبه ده او هغه انعام ورکوونکی هم زه یم هغه به نو بحث کوو انشاءالله استاد ستاسو سفر څنګه ولا زه خو تللی وم ختلی وم ډېر زیات که نه نو کله چې د فقیري صاحب نه خبر شم ډېر راته جالبه وه که نه نو ممکن نور هم همت زیات شو او بس څومره سخت یې اوس به ځان رسو که نه څنګه تا کې همت زیات شو دکې چیرته ولې تا کې همت زیات شو پهلوان ده که نه ماشاءالله نو راځئ اوس به ډوډۍ وخورو نه پوهېږم چې نن به موږ دلته وو موږ څنګه سهار چې مو ویل موږ په کیمپ کې وو دا غرونه تللي غره ته زه نه پوهېږم چې هغوی چې ریکارډ کړي تاسو چې ښکاره کړي دي لیکن اوس تاسو دلته حالات وکتل د امونو د هر څه اوس به انشاءالله ډوډۍ خورو او سبا ته بیا نور پروګرامونه لرو هغه به تاسو سره شریک کوو نه کې ویډیو دا ټول خام انا راك مستخدم من اور لګولې دی او شاوخوا شاعران حافظان علما او همداسې نور علمي شخصونه ناست دي هر سړی به خپل قدم پورته کوي او تر یو حده پورې به ږدي حد به د علم وي د دانش به وي د شعر او شاعري به وي او د قرآن ښایسته تلاوتونه به وي نو انشاءالله موږ سره یوځای شئ تر څو پر دې مجلس تاسو هم خوند واخلئ یو شعر
یو شعر حق لري بیا بل نوبت راته صحیح دی حافظ تاسو تلاوت نه وکړه کوم بل څوک تلاوت کوي که حافظ ضرور دی حافظ راځه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو دوستانو علما کرامو همداسې حافظان ټول دوستان په اجازه زما نننی بحث زمونږ د همدغه ناستې نه دی. دلته ماشاءالله ټول ناست یو هم د یو ولایت نه نه یو یو قوم نه نه یو د یو فامیل نه نه یو لیکن یو عجیب چې نه حسابونکې محبت دی. په کټ کې درې کسان ملاستو یو کوټه لس کسان سره شریک کړه فقط یو علت و چې موږ ټول مسلمانان یو فقط دغه علت و چې موږ ټول د امت یو برخه یو که دلته یو تور پوسته وی سپین پوسته وی همدغه علت به و بل څه شی نه و بلکې چې ښار کې چېرته ځي چې یو مسلمان وګوري سلام پې اچوي نو زه غواړم په دغه باندې بحث وکړم چې ولې په اسلام کې همیشه د امت بحث شوی دی امه ولې دغه بحث ولې شوی دی لیکن نن سبا ډېر خلک دا کوشش کوي چې دا بحث لرې کړي د امت بحث واچوي د نیشنلزم د قوم پرستي د ملک پرستي که ته حتی بحث وکړي چې فلسطین کې څه روان دي خلک باندې تعرض کوي چې افغانستان ته وګوره که بحث وکړي چې ویګر مسلمان څه روان دي خلک باندې تعرض کوي کشمیر همداسې نور ملکونو کې که سوریا د کومو ملکونه دي ځکه چې موږ اصلي اهم د امت باندې نه پوه شوي راځو د بنیادي انساني ارزښت ته همیشه دپاره چې کله موږ طبیعت ولرو او بیولوژي ولولو نو موږ بنیادي انساني ته راځو بنیادي انساني مقصد څه دی که زموږ نه دین لرې کې ملکونه لرې کې بیا هم موږ انسانان پاتې کیږو چې کله انسانان پاتې کیږو بیا انسانان بعضې ښکلاګانې لري بعضې ولقد کرمنا بني آدم الله سبحانه وتعالی وایي په موږ باندې کرم شوی دی او کرم دی څه شی باید وپېژنو موږ انسانان باید پوه شو چې موږ څه شی بهتره کوو په کائناتو کې نسبت د نورو حیواناتو نه که ته چې دین لرې کې د انسان نه دا کرم لرې کې شعور لرې کې موږ حیوانات شو او موږ د دنیا یو برخه یو نو راځئ چې بنیادي انساني تعریف وګورو که چیرته په همدې غره کې هر یو انسان واچوي په همدې غره کې به شادوم وي په همدې غره کې به شیر هم وي پړنګ به وي هر څه به وي لیکن انسان نشي کولی چې ژوندی پاتې شي زیات نسبت د شادوګانو په هغه نه ډېر زیات خوشحاله یم چې ستاسو په منځ کې ناست یم الله جل جلاله دې تاسو هم خوشحاله لري زه تاسو ته فقط یو نصیحت کول غواړم اول ځان ته کوم بیا تاسو ته کوم بس دا چونکې ډېر د خوشحالۍ موقع ده که نه راوتلي یو په چکر باندې نو ډېرې اوږدې خبرې به نه کوم یوه مهمه خبره چې زمونږ له ژوند سره تړلې خبره ده هغه دا ده چې موږ تاسو باید منځونه وکړو صحیح شوه داسې څوک شته دی چې هغه له مونځ نه استثنا لري څوک شته دی داسې چې هغه ته مونځ معاف شي که چاته معاف وي موږ ته دې ووایي هېڅ چاته مونځ نه معاف کېږي مونځ له موږ سره تر مرګه پورې دا تړلی ده بغیر له لمونځ نه موږ مسلمانان نه پاتې کېږو الله جل جلاله چې موږ تاسو ته کرامت راکړی عزت یې راکړی دی والله په مانځه باندې راکړی ډېره بښنه غواړم دلته جنید صاحب تاسو یې او قریشي صاحب ستاسو ټولو په اجازه باندې نور علما هلته ناست دي مولوي صاحب ده مولوي صاحب محترم ډېره بښنه غواړم چې ستاسو په مخ کې زه خبرې کوم لمونځ نه بغیر دوستانو زمونږ او ستاسو ژوند ټول خرابېږي که چېرته مونږ مونځ وکړو الله جل جلاله به زمونږ او تاسو سره وي صحیح شوه د هغه کومک به له مونږ سره وي الله جل جلاله به له مونږ او تاسو سره مینه او محبت وکړي که چېرته مونږ او تاسو مونځ وکړو ټولې چارې به الله جل جلاله راسمې کړي مونږ او تاسو بغیر له لمانځه نه هېڅ شی نه
د پنجي ګټه کوي نه یې کوي، چاپلوسي ګټه کوي نه یې کوي. تر دغه ښه دی چې وزې وساتې سګواني ګټه کوي نه یې کوي، او چې خدای ته نوي بندګانو ته وي بندګي ګټه کوي نه یې کوي. څوک چې خپل کور یتولی نسي باچهي ګټه کوي نه یې کوي، او چې علم وي مګر عمل پرې نه وي ملایي ګټه کوي نه یې کوي. وایي چې په خپو کې د حلال وې څه به ښه وې، چې کفن مې دا ستا شال وې څه به ښه وې، او مات کودي دې راکول منګي دې وړلی، مات کودي دې راکول منګي دې وړلی، ستاسو کلي کې کولال وې څه به ښه وې. دا کلیوال ژوند دی او دا ریاض اخی دپاره. مات کودي دې راکول منګي دې وړلی، ستاسو کلي کې کولال وې څه به ښه وې، او چې مدام دې د سینې لاندې راتللی زه دل ستاسو دیوال وې څه به ښه وې. کله د کوترې په څیر کله هم د مار غوندې، کله د کوترې په څیر کله هم د مار غوندې، ژوند کله دښمن شي کله کله بیا د یار غوندې. دا لږ خطرناک دی اخي. هغه شیبې تېرې شوې چې تا به راته وویل، چې تا به راته وویل واچوه لاسونه مې په غاړه کې د هار غوندې. بسم الله الرحمن الرحیم. زه غواړم تاسو ته یو شعر ډالۍ کړم. د مینې تنده لیونۍ تندوي، د مینې تنده لیونۍ تندوي، بورا د کابل نه سمې وینې وڅکلې، بورا د کابل نه سمې وینې وڅکلې، د مینې تنده لیونۍ تندوي، بورا د کابل نه سمې وینې وڅکلې، او جنګه د اوره جوړه بس که کنه، تا د کابل نه سمې وینې وڅکلې. ډېر زبردست، ډېر ښکلی. وای زما دا دوه خبرې هسې قدرتي خوښېږي، زما دا دوه خبرې هسې قدرتي خوښېږي، وطن کې امن او په ژمي کې واده صاحبه. د دې پسې یو د زما د یو ملګري شعر دی د اوبرنګ صاحب، کشکې دلته وی کېدای شي دا ویډیو بیا وګوري. اوبرنګ صاحب مسکو دی ډېر سخت وایي بیرته د راتللو امکان ختم شو، دواړه اواره شو داستان ختم شو، زه او ته هماغه شو چې هیڅ نه و، وخت ته د خندلو ارمان ختم شو. وای ژوند تمام شو جام نیمایي پاتې شو، ژوند تمام شو جام نیمایي پاتې شو، او ځمکه لمده نه شوه باران ختم شو. وای سختو کړاوونو نه راوتی ژوند ستا په یوه خدای په امان ختم شو. او وای څوک به د اوبرنګ غزل ته ښه وایي، څوک به د اوبرنګ غزل ته ښه وایي، او ستا د ښو خبرو دوران ختم شو. ډېره مننه. زمونږ ډېره غریبي ده غوږ مې مه پرې کوه، وطن کې ډېره بدبختي ده غوږ مې مه پرې کوه، زه له جنګونو نه پتنګ ستاسې په چم راغلی